کوله چې دا خپه ماته شوې ده بل هم ګوره سم کار نه کوي ښه ټول دوکان د ما سنبال کړی دی ماشاءالله نو په تا خو باندې زموږ ډېر غټ اعتماد دی که نه یار او ما یو ورځ به راشي مکمل استاد به شي دا ګوسونه ښکلي کټنګ راغی دا وګوره نیکه دا خو به تا مونږه تا خو به مونږ ګاک ته ور پرېښودو نو داسې کار ته نه وکړم ځکه دا بله خپل یم که خیري خدای دې نه کړي که نه ماته شوه نو بیا به پوخ کاریګر شم پکې دا څه وې دا خبرې مه کوه که نه نه لکه ما خو خدای مکه مې پکې ووي که نه دا دوی خو ما زړه پوخ کړو دا یو میاشت نه که دوی زه ډېر زیات په عذاب کړم کله راځه او کله مه راځه زه به چې نیک دغه صاحب کاریګر زما لګي والله چې نیکه به سړي چې حساب کتاب وکړه ها فیس واش مې هم وله کړې ښه زرا که نه استاد کار دی ولې ښایسته وکړو که نه نیکه پیس واش مې موله وکړو اخته مې موله سیټ کړی وګوره خو دغه کار مې وله ښه زبردست کړی ښه یو 400 روپۍ راکړه مخکې لږ نیکه صفا کېده نو خو دا قدرتي ده که دا نیچرل بیوټي ده دا ښه مړه توروالي پکې خپل دي نیکه نه صفا کېږي واري دې ورسره صحیح نه ده کړې فرق پکې دی نیکه ګوتونه مې په پوټي کې ځان ډه واړل خو بس څه یم فرق پکې صحیح نو صفا نه نه صحیح دا ګوره هغه افریقي والا خلکو ته تللی دی ګینې دا خو ما ډېره غټه خواري دوی رانیولې ده اوس افریقي والا ته تللی نیکه نو خود هغوی ته تللی دی خو زما ته ولږې نمبر احساسوه ته ما ته وایې ماشاءالله چې زه کس در فارغ کړم ورته یم چې نیک له پیسې ورکړه زما سې لږ صفت کوه که نه وی ماشاءالله وی ډېر ښه کار دی وله کړی چې ګان جوړ شي نیکه لکه دا ته په کورسۍ ناست یم زه کار کوم نو هغه لاړو نو بیا مې ته ویل هغه مخکې خو مې ته ونه ویې خیر که نه زما لږ په خیر لږ دغه مې راوړه صفت مې خلکو ته کوه که نه وی دا ګورې ټاپو کاریګرو کې وی دا کاریګر استاد د ده نه ډېر ښې مړه او که نه السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علي په خیر علي استاد دا اختر اختراع لږ جوړ کړه کېنه رکې کېنه راځه راځه داسې به یې جوړ کړمه چې نیکه بیا خو یو څو برشونه راوړه نوې لږ دغه دي او لږ دغه پوډر هم ختم شوي دا پوډر هم بیا لږ راوړه پورې تا جګ جوړ کړي دا ټول نیان به برابر کړو ښه خو دغه راوړه او رښا چاراته ویلې کوي ډېر ښه کلرونه راغلي دي کلرونه که نه وایي دا سرمن نه تورې ما زه نیک څه به خبره وکړو نو دلته راغلو یو کس راغلو پین او کاپي ورسره لاس کې به ویزې دغه کېمه که نه ما زه صحیح ده زه نیک څه به ما خبره مبره وکړو کار دله ښه زبردست کومه ښه ښایسته کار راله وکړه او که نه زمونه بېغمه شی پېښور ته ځمه لږ ما چې چا له کار کړی که نه داسې کار مې وله کړی مړه چې ماشاءالله استاد لاس خو خوب لاس دی مړه دوه میاشتو کې ما چرې زده کړې په دوه دغه استاد نه مې تپوس وکړه ښه استاد سړی خو دې تکړه کړی ښه ټاپ ټاپ کاریګر یم که درته خلک جامې بدلي که نه دا نور کسانو وضو مقې کې لګې یم بیوټي ده بیوټي استاد دې کېږم ښه یاره ساجیبه چل دی استاد جي چې دې کورسۍ ته خلک راوړي شي خوب ورشي یار هېڅ ښه خوب به یې کوم ګورې ښه او ښه ځان ستړي کړي دلته بیا مونږ راشي وایي ګینې بېګیا ټوله شپه ګوټ کړی دی یخ کېنه ماماو ناست یم او د کېږه مخ ټوله شپه هم خوب نه دی کړی مړه غوده شوي به وي که نه کار به خیر سار ښه پسور کړی اوسه داسې دغه خو نه دی مونږ څه تختو خو نه ګرمي وه که نه مړه بجلي نه وه ستاسو لاس کې هسې خواږه دي مړه چې سر کې لاس ووخي بس بیا یې موږ له خوب راشي نسو باندې د استاد د یخته یو غټ یخته دي مه کوه هلکه درد کوي مړه دا خیر خیر ولا یو څو یخته دي ښه دا څه کوې یار خیر 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 مړه درد کوي که نه یار نیکه دا سړی دغه که که نه خیر یخته دي وکاږو که نه یار لکه مشر سړی دی ورته ځان لږ ټینګ کړه که نه استاد دا څه کوې یار یخته صفا کوي دی که نه نو دا په خپله یې نو باسې دلته سقاوه کې هم بیا ټوپونه وي عجیبه کار دی یار ورګه خیر 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 اوس به ټیک شي مړه ښه اوس به ټیک شي مامو
ماما ماما نه که دا څه چلو شو دا سړی خو په مړ شو که څه چلو شو ته راشه چک که دا څه پلانجه وکړي دا ته غږ نه کوي ته راپاسه څه چل دی کو استاد د دې خوښه دې خوښه مړه په پته نه لګي یار نه که ګوره سړی دغه که یار دا څه چلو شو دا پلانجه وکړه ما ګوره ته واړه واړه بچي مې دي ګوره نه که استادو مشره نه بځې ګورو یا دیکھه څه چلو شو سړی دغه لږ اوبه راواله اوبه اوبه لږ به واچو لږ به واچو چې لږ چرخه وپکې بي پي نی کم شوی چرته بازارونو کې ګردو راشي دلته ورته دا بیا ډبل بیډ ښکاري الګ الګ دړکنې چې کوجه دړکنې څنګه چل دی ولا دا څه چل مړه دا تاسو ما ځان کې بیا دې کړم نو تاسو پرو پاتې را واغښت مړه دا څه چلو کو دا ګورا یا ما وی چې په یو ځل وښکې راشي زه ما خپل یې نه پیوام مړه تم څه چلو کو نو ما ته نه کو ویلې کنه دا خورته دی ویلې ته خدای ظالم نه نو مړه تم دې نه دې د خدای مسلمان دا ډبل بیٹ خو نه دی یار دا څه ډبل بیٹ مړه خبره والله مونږ مشر سړی مونږ ته خاطر مشر مونږ ته خاطر کوو ته مړه مونږ خدای به دا څه ګورې نو خیر دی لږ ویښ شوې که نه څه چلو خوب ده نه وتښتېدو مړه لږ ویښ شو هلک بدماشي مه کوه مړه وایي دا بس ته که نه لکه مشر سړی مونږ ته ګورې څه نه و لږ سړیتوب یې زده که که نه یار لږ سړیتوب یې مې زده که که نه یار ته څه کې یار ټوله بازارونو کې وګرځو هلته کېنه اوبه پې لګي اوس کا هلته کېنه صاحب ته کېنه سوپه کې کېنه وه دا راشي ته وایې که دا ډبل بیټ دی دا ډبل بیټ خو نه کورسی دی یار مونږ خو ستا لپاره لګېو مونږ ویګېدې مړ شوې مونږ خو خپل یېر یو په دغه دونه یې به تا راواغېستې باټي کې تا را مړه خلکه جام کې راولي ګیلاس کې راولي یار ما ته څه پته و استاد یار خیر خفه نه شي استاد مشره خیر بس هلکو دونه نو شاګرد نو څوک شاګرد دی که نه مونږ څوک ولا چې زه بیمار یم که زه بیمار نو دا بس مجبورۍ نه ساتلی دی که نه استاد زما ورته صفت وکړ کوم ټاپ کاریګر یې نه بارګین ته رادننه شوم که زما اجره ده نه ملګري ده خو زما اجره ده نو چې دا څنګه چل یار هغه څنګه او زما دې اجره کې څه کې ستا دې اجره کې خو مې دا ګاډی واخېسته که نه ولې باچا دا څه بارګین دي چې ته دلته ګاډي الې موږ ته خو پته نه وه خو چا راپسې رنګ وکړو چې ستا دې اجره کې ګاډي خرڅېږي نو موږ واخېستو بس بیا خو ټیک ده یو ورکوټې پروګرام کې د باندې کېږي څنګه پروګرام کې زه خو تا نه پېژنم مېلمه پېژنګلو به په ډوډۍ کوو همداسې خو یو بل خود نه پېژنو تم نارې او زم نارې ما ګاډي ته ووه چې به ډوډۍ وخورو او په څو دې واغېسته دا خو ما په 22 لکه روپۍ باندې واخېستو ګران دی اغشتې که نه باچا چې لږه دې مشوره چا سره کړې وه خو به خو مړه همداسې ګاډي خو به خو همدقسې ګاډي لکه دونه 19-20 فرق پکې نشته زما رور نه دی مشر رور هغه په 12 لکه د چا نه اغشتې دی دا خو ډېر ښه کار وشو چې راته دې وویللې او خو ویلې چې په 22 لکه مې اخیستی دی او تاله مې په 22 لکه درکو وایي دا زما ضرور دی نه ماشاءالله په ښه ریټ یې دله درکړې ښه همدغه ریټونه دي په ښه ریټ نه که نه دا ګاډی خو زه اوس نه الم پاسه لکه ګاډی زه نه الم پاسه ته لږ راکوشه ګاندي تاسو لږ خبرې کړئ بس ए दादा
امرود تی کنه تازه هم اوس په دې ساعت رو شو کو خو لږ شینګې مالګې سه بیا خورې ښه امرود ممرود نه خورم خو تا ته ما څو ځل ویلي چې دا خوله ارزه کې مه چقوه دا ولې در اصل کې زه بس اوس خولې نه موتې خبره ده نو زه بس خبره نه پوهېږې خبره نه پوهېږې ارزه کې تا زما دا روټین خراب کړې خدای دې بې خوبونې دو باسه